ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټ نه ویلي چې دوی د طالبانو او دغه راز د افغانستان د ملي امنیت له لوري د خبريالانو او رسنیو په اړه خپاره شوي وروستیو ګواښونو اندېښمن کړي دي. یاد بنسټ ویلي د افغانستان کې ټولې رسنۍ د ژورنالیزم او د هېواد د نافذه قوانینو په رڼا کې فعالیت کوي. افغانستان کې پراخه ناامنیو له کبله ځینو کورنیو پرېکړه کړې چې هېواد پرېږدي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم د ناامنیو پراخېدل د دې عامل شوي دي چې ځینې کورنۍ له دغه هېواده د کډه کېدو پرېکړه وکړي. د خوست د خلکو په مرسته زده کوونکو ته کتابونه چاپېږي. د خوست سوداګرو مدني فعالانو رون اند او حکومتي مامورینو د مرستې یو صندوق جوړ کړی دی چې د هغې لارې د دې ولایت 10,000 زده کوونکو ته کتابونه چاپ او د هغوی په اختیار کې ورکړل شي. او د قرغیزستان ولسمشر د اساسي قانون تعدیل توشیح کړ. د قرغیزستان ولسمشر صدر جباروف د اساسي قانون هغه تعدیل توشیح کړ چې 13 میاشت په ټولپوښتنه یا ریفرنډم کې تایید شوی و.